نن راغلي یو غواړو چې د بریل خط د نابینایانو مطبعې څخه لیدنه وکړو او د فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه یې تاسو خبر کړو. راځو فعالیتونه او کارونه یې له نږدې څخه ګورو. الله دې ورغه و نور زړه د اسیا وطن لیلا لیلا وطن سګل ورینی ځوان شوي در لفیدا. جواد نادرپور هستم، فارغ التحصیل لیسانس رشته علوم و فرهنگ اسلامی پانتون تعلیم و تربیت کابل و فعلا جدید التقرر در بسط عضو فنی و مسلکی مطبع ملی بریل نابینایان افغانستان. ریاست انکشاف نصاب تعلیمی، تعلیم و تربیه دینی صنف ششم قسمت سوم، طبع بینایی 1389 هجری شمسی، طبع ببریل 1401 هجری شمسی، طبع در مطبع ملی بریل، برگردان به خط بریل جواد نادرپور و همکار بینا سبحان الله امیری. سبحان الله و امیریستم، یک تن از عضو مسلکی و فنی در مطبع خط بریل. محمد خالد ما د کمپیوټر ساينس د رشتې څخه فارغ شوی یم چې فعلا په مطبع خط بریل کې وظیفه اجرا کوم په عضو مسلکی د ایډیټ کې. ما نوم حفیظ الله حماس دی، د کندهار پوهنتون څخه د لیسانس کشف زده کړې دي او فلحال اوس د خط بریل ملي مطبع په چې د عضو مسلکي په حیث باندې میدان پیل کړې ده. رشاد حسن هستم، عضو مسلکی مطبع بریل، فارغ التحصیل رشته حقوق که پانتون گورشاد و تشکری خاص میکنم از جناب مطیع الله هدایت آمر تبع نشر اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی و جناب شامت صاحب که واقعا برای اشخاص دارای معلول بینایی و اشخاص مسلکی توجه خاص میکنن و خوشبختانه بدون کدام واسطه، بدون کدام چیز ما تانستیم که در مطبع ملی بریل مقرر شد. کتاب در بخش فنی و مسلکی نوشته میشه، ادیت میشه، برای بخش طبع نشر روان میشه. بخش طبع نشر شما پیشتر دیدین یک صفحه ما نمونه پرینت کردیم، پرینت میشه و سه کتاب پرینت میشه. وقتی که کتاب پرینت شد با پرینترهای مخصوص که پرینت شد ما روان میکنیم به بخش صحافت. صحافت ماست، وقتی که کتاب به صحافت میه از طبع نشر خلاص میشیم به صحافت. ماشین های بایدگی است، باید ورق منظم مانده شود. ملی بریل الحمدلله یک تیم مسلکی بسیار قوی دارد و پیشنهاداتی که برای ما از طرف آمریت طبع نشر میرسه، ما در طول 6 روزی که مقرر شدیم و اینجا آمدیم توانستیم که به تعداد 200 جلد کتاب و نیازمندی های ولایت ما چاپ برسانیم و آماده کنیم. شما عملا میبینید سر میز هست و مقدارشون در الماری چیندگی است که الله دې ورغه و نور زړه د اسیا وطن لیلا لیلا وطن ساتي پوینو ظلمي ستا سروړي آزادي، ساتي پوینو ظلمي ستا سروړي آزادي، ټوټه ټوټه شول ستا په ننګ ستا په حیا وطن لیلا لیلا وطن سګل ورینی. هدف د دې مطبعې دا ده چې د رسم الخط د کتابونو چې معرف کړي دا په رسم البریل باندې واړو او همداسې هم موږ هغه نابینانو وروڼو ته چې هغه نشي کولی درس زده کړي اوس صوتي ثبت صدا پروګرام جوړ کړو او هغه درسونه ووایي.